سلامونه ګران شاګردانو د نن ورځونه چې دی هغه یا سبق چې دی هغه هم الفاظ د انګلیش وکیبلري د تعلیم ایجوکیشن او ایډمنسټریشن یعنې د انتظامیې د حکومت په باره کې دی چې ډېر استعمالیږي د ایجوکیشن په باره کې او انتظامیه. راځئ راسره وایستئ معنا یې هم زده کوئ تلفظ پروننسیشن هم. سیډیشن بغاوت سرکشي په ملک کې څوک سرکشي وکړي. ایویډنس ثبوت شهادت ګواهي ثبوت. امینډمنټ ترمیم اصلاح قانون کې بدلون راوستل. بیل ضمانت چې څوک یو بندي په ضمانت باندې ایله سي. ډول پڅ ذهن هغه چې ذهن یې کمزوری قابل نه وي. انټیلیجنټ ذهن والا. ایول قابل لایق. کامپیټیشن مقابله سیالي. ټیکنیکل ایجوکیشن تخنیکي تعلیم چې یو شی خراب سي یو ماشین یو موټر هغه ته وایي. فیمیل ایجوکیشن ښځینه تعلیم د ښځو. کو ایجوکیشن ګډ تعلیم چې هلک او نجلۍ یو ځای زده کړه کوي. ایډلټ ایجوکیشن د غټانو تعلیم چې لویان یو ځای دلته موږ تعلیم لیکلی دا تعلیم راځي. اپلیکنټ درخواست کوونکی چې درخواست یې ورکړی. کنسیشن رعایت په یو شي کې د چا سره څوک رعایت وکړي. حساب یې ورکم کې بیه یا فیس کې رعایت کول. اډیټ حساب کول چې څو خرڅولي پیسې څنګه استعمال شوي. فنکچوالټي د وخت پابندي خیال ساتل. سکالر عالم. سوپروایز څارنه کول نگراني کول. سوپروایز. اکسپلژن اخراج ایستنه د سکول څخه د یو چا ایستل یا د ملک څخه د یو چا ایستل یا د یو شي ایستل. رایولري سیالي مقابله د دوو کسانو یا ملکو په مابینځ کې وي. ریسرچر محقق تحقیق کوونکی. او اپروول منظوري چې حکومت ته یو کار د کولو منظوري ورکړي. ریجیکټ رد کول یو څوک د چا خبره رد کړي نه یې ومني انکار وکړي. فیورټ د خوښې د چا د خوښې یو کیل یو سړی یا یو شی. پریزنر بندي قیدي. کاندید امیدوار چې انتخاباتو کې ولاړ وي ځان یې ټاکلی وي. کرایم جرم. کرایمینل یا کریمینل مجرم د جرم ترسره کوونکی. اجیټیشن شورش چې په ملک کې خلک بغاوت شروع کړي شور جوړ کړي. برایبري رشوت. سوټ مقدمه کیس په عدالت کې. هیرینګ پیشي د بندي پیشول جج ته قاضي ته. نو دا زموږ د نن سبق. زما لږ غږ خراب ستونی مې خوږ دی که غږ خراب وي په دې باندې بخښه کوئ. که مې ویډیو خوښ شوی وي لایک یې کړئ. کمنټ کې ولیکئ چې څنګه و سبق. مننه. الله حافظ.